بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ریډیو ټلویزیون د بندېدو په اړه ځینې خبرې لرم، ځینې حقایق دې غواړم چې ووایم. زما هیله همدا ده چې دا ویډیو به لږه اوږده وي، خو راسره ویې ګورئ. په ټوله کې به ووایو چې د شمشاد راډیو ټلویزیون د نشراتو په بندېدو باندې خواشیني یو، خفه یو، ځکه یوازینی لوی ادرس که ووایم چې ټولو پښتنو کتو نو دا به مبالغه نه وي کړې. نو په دغسې یو اساسي وخت کې د دغسې یو ادرس بندېدل دا ښه نه ده. په عوض دې چې دا باید بند سوی وای، مهمه خبره دا وه چې شمشاد ته یوه تګلاره ورکړل سوې وای او د هغې تګلارې مطابق دوی پرېښې وای چې مخکې تللي وای. که چیرې دوی دا کار نه وای کړی، بیا حق جوړېده چې دا بنده کړي. تر ټولو مهمې خبرې ته راځمه چې په فیسبوکونو کې مې ما لیکنې ولیدلې او تقریبا ډېر خلک ناراضه وو او همدا یې ویلې چې ښه اوسو چې بند سو. لامل د دې کول د دې شي لامل پیدا کول مهم دي. ګورئ، مونږ باید هر شي ته هغه مسلکي فکر وکړو، غیر مسلکي چلند هېڅ سره مو نه کړو، ناانصافي هم ونه کړو. د شمشاد رئیس ټول خلک ملامتوي. د شمشاد رئیس خو مریض سړی دی، هغه به یا روغتون کې پروت وي یا به کور کې ناست وي، خو یو چېرته به یې خامخا. خو زه باور لرم شمشاد کې ډېر وخت هغه نه وي، ځکه هغه ناروغ دی، ښه نه دی. دلته یې ډېر غټ غټ صاحبان کېنولي دي، غټ غټ نومونه دي ورسره، لوی لوی دعوې لري که نه. نو په کار دا و چې لومړی د همدې ټلویزیون د نشراتو رئیس، مثلا د نیوز منیجر یا هلته نور چې کوم اداري سټاف ده، هغوی باید راغوښتي وای او له دوی پوښتنې کړې وای چې ولې تاسې په دغسې اساس وخت کې هغه ډول نشرات ونه کړل چې د خلکو د افغانانو توقع وه یا مثلا د طالبانو د حکومت توقع وه، ولې مو ونه کړل؟ دا پوښتنه به مو ورنه کړې وای، بیا به مو ورته یو تګلاره ورکړې وای. له هغې تګلارې وروسته که دوی چیرته په هغه تګلاره باندې تګ نه وای کړی، ستاسې حق جوړېده چې دا بند کوي. تر ټولو یو مهمه خبره کوم، بیا زه اصلي موضوع ته راځم، اصلي خبرې لرم. فکر وکړئ شمشاد ملامت، فکر وکړئ شمشاد هغه ډول نشرات ونه کړل چې د ولس تمه وه یا د طالبانو د حکومت تمه وه. طالبه وروره، زه تا نه پوښتنه کوم، تا ولې په 28 ولایتونو کې د ملي راډیو ټلویزیون نشرات بند کړل؟ تا خو خپله په تبر وهلی ده که نه؟ د دې ځواب به څوک ورکوي؟ دغه یې وخت چې دغه 28 ولایتونو کې چې تا کوم راډیو ټلویزیونونه بند کړي دي، ملي راډیو ټلویزیونونه، دغه یې وخت چې تا ته تبلیغاتي جګړه کړې وه، ځکه ټول واک یې تا سره و، هر ډول چې دې غوښتو تا تبلیغات ورنه کولی شو. ولې دې بند کړی؟ یو څوک د ځواب راکړي، فقط په دې خاطر چې ولا ژوندی شی د عکس درنه غواړي، هغه صادر نه غواړي. ګوره ناانصافي ده، تاسې خپله ملامت یې، تاسې خپله دغه کار کې تېروتي یاستئ. اوس هم سر وخت ده چې سره غور باندې وکړئ. زه راځم د شمشاد په اړه درته وایم چې ډېری خلک په ټولنیزه میډیا باندې لیکي چې مشر یې ملامت دی. ګورې، زه اروپا کې ناست یم، هېڅ نوعه تمه توقع شمشاد ته بیا نه لرم او باور هم اوسه چې راغلی یم، بیا مې چا سره اړیکه هم نه ده نیولې. یوازې که یو اختر بل اختر مې د شمشاد رئیس سره ما اړیکه نیولې، هغه هم د اختر مبارکۍ لپاره، بعد د هغې ما ورسره اړیکه هم نه ده نیولې، که نه. یعنې هېڅ تمه توقع نه لرم چې زه بیا هلته لاړ شم، زه بیا هلته مدیریت وکړم یا څه وکړم. زه شاوخوا 8 کاله ما په دغه رسنۍ کې کار کړي دي او 15 کاله د راډیو منیجر پاتې سوی یم. داسې منیجر پاتې سوی یم چې د راډیو نشرات بیل وه، د تلویزیون بیل وه. یعنې فوق العاده زما د وخت همکاران مې موجود دي، خلک هم موجود دي، کولی شي رایې راکړي چې ما کوم ډول نشر درلوده. زه تاسو ته یو څه وایم، 2013-2019 کال و، په تورخم باندې جګړه وه او ډېره سخته شدیده جګړه وه. په هغه وخت کې موږ د سرحدي ځواکونو یو شهید ورکړ چې خوشحال په نامه باندې وه، که نه. یعنې دغه جګړه دقیقه په دقیقه، ثانیه په ثانیه ژوندی موږ نشر کړی دی. ما رئیس ما ته نه دي ویلي چې وروره دا ولې نشرئ، دا کوئ دا ونه کوئ. یعنې هېڅ وخت کې رئیس په دې کې مداخله نه ده کړې چې څه کوئ څه نه کوئ. یوازې غوښتنه به یې همدا وه چې هر هغه څه چې د هېواد او خاورې په ګټه یې دا باید وسي، د خلکو غوښتنه یې باید هغه ډول پروګرامونه تیار شي. نو داسې هغه درته خلک کېنولي دي او دا خلک د کار نه دي، دا ویده دي، دا خوبونه کوي، د دوی فکرونه او عقدو نیولي دي. په دې فکر کې دي چې څوک د دوی ته چاپلوسي وکړي، دا باید پاتې، څوک دوی سره مثلا د دوی خبره ونه مني یا د دوی له فکره جوړ نه باید منفکې کړي. فقط دا فکرونه هلته په ده باندې مصروف دي. البته زه لاندې مسلکي خلکو باندې خبره نه کوم، ځکه زه باور لرم لاندې کې زه ټول همکاران مې پېژنم چې څومره مسلکي خلک دي، څومره تکړه خلک دي، څومره خوارکښ خلک دي، څومره زحمتکښ خلک دي. حتی داسې وخت راغلی زه د خپل وخت کیسه کوم چې زما همکارانو ما ته 18 ساعته کار کړی دی او دا اوس هم کوي، زه باور لرم. خو بدبختي دا ده چې هلته ځینې صاحبان دي چې زړونه یې له عقدو ډک دي او دې صاحبانو باندې زموږ حاجي صاحب فضل کریم دومره باور لري چې په هېڅ چا نه لري، حتی په خپل زوی نه لري. نور خو څه کوي، حتی په خپل نږدې کس یې بل نه لري. د ده خبره ورته افلاطون ښکاري بیخي. نو حاجي صاحب لومړی خو دا چې باید ته په ده باندې غور وکړي، کلونه دې وازمایي یو څوک ونسه، نو کاملا د رهبري کې تغییر راوله، یو څو مسلکي خلک راوله، لنډ وخت کې فیصله مه کوه چې 2-3 میاشتې وکاروئ، بعد دغه سیستم جوړ نه کړي او بس سړی وشړئ. دا هم صحیح مناسب کار نه ده، دا غلط کار ده. نو زما غوښتنه همدا ده
چې تاسې د شمشاد رئیس مه ملامتوئ چې چا دا هغه درته یو خدمت کړی دی، یو رسنۍ درته جوړه کړې ده، شاوخوا 200 کورنۍ د دغه 200 کورنیو ته له همدغه ځایه د ډوډۍ پیدا کولو یوه لاره ده که نه. نو دا خلک چې ناست یو دا نسي کار کولی، ملامت څوک ده؟ تاسې اوس بیا ملامت پیدا کوئ که نه. دولت نه مو هیله همدا ده چې دوی ته یې تګلاره ورکړې وای. بندېدل د حل لاره نه ده، ځکه په دغسې یو جګړه ییز حالت کې تبلیغاتي جګړه چې ده دا د بلې جګړې اصل دی بیخي، ځکه دا درته اصلي جګړه ګټي، دا درته خلک قوي کوي، دا کولی شي چې پوځ ته مورال ورکړي. که دا ته بندی بیا خو هر څه ده. بله مهمه خبره ده، دا دروش خبره په ټولنیزه میډیا باندې ډېره ښکته پورته کېږي. ګوره دغه دروش ویډیو ما وکتل، هغه د شمشاد ټي وي پاڼه کې ده. شمشاد نیوز تاسې ورسئ وګورئ. په شمشاد نیوز کې کافي دوی چې هغه یو څه اندازه لازمه رسوي ده. زما قناعت نه ده ورباندې چې باید زه خپله ما په نیوي کړي، ما لایف کې ورباندې خبرې کړي دي، مګر د دې معنا دا نه ده چې باید دا بند سي. نیوز ورباندې ریپورټ کړی دی، خبري بلوټن ورباندې شته ده، سیاسي پروګرامونه ورباندې سوي دي. ورسئ هلته شمشاد نیوز سرچ کړئ، اصلي پاڼه یې پیدا کړئ، وګورئ هلته شته ده. خو په هغه ډول چې مطلب د طالبانو د دولت غوښتنه وه، د خلکو غوښتنه په هغه ډول یې نه دي کړي، یا سوشل میډیا ته په هغه ډول د دوی کلیپ نه ده راوتی لکه د نورو رسنیو. نو کار دی ته چې دوی ته دغلته مسلکي خلک یې سوشل میډیا ته هم کېنولي وای، نور ځای ته هم کېنولي وای، چې دغه خلکو ته د دوی هرې ویډیو چې لاس په لاس سوی وای، خبرونه رسېدلي وای، خلک اګاه سوي وای، خلکو ویلي چې صحیح ده. هر څوک چې پوسټ وکړي شمشاد بند سوی ښه وسول. کومنټونه وګورئ، دغه پرون ما یو ویډیو کړې ده، شاوخوا یو نیم لک خلکو کتلې ده، ټول کومنټونه همداسې ښه وسو چې بند سو. وجه دا ده چې تاسې ورسئ اوس دغه مشرانو مو راګیر کړئ چې وروره ولې هلته خو ډېر مسلکي خلک دي، زه یې پېژنم، د ښکته څوکیو کې. مګر رئیس صاحب تاسې مهرباني وکړئ، دا خپل مشران هلته راکښېنوئ په میز باندې، ورته ولې تاسو دا څه کړي دي؟ زه خو مریض یم، په بستر باندې پروت یم، یا کور کې یم، یا نه راځم، پوښتنه نه کوم. نو واک صلاحیت خو مې ټول تاسو ته درکړی، تاسو صاحبانو څه کړي؟ دا خلک ولې درنه ناراضه دي؟ نو د ده پوښتنه کول پکار دي. په ټوله کې به زه ووایم چې له طالبانو دولت نه مو هیله همدا ده چې د شمشاد ریو ټلویزیون نشرات د ژر تر ژره بیرته فعال کړي. یوازینی ادرس ده، که زه ووایم چې ټول پښتانه یې ګوري، مبالغه به مې نه کړي، دا یو حقیقت ده. او شمشاد ډېر خدمتونه کړي دي، ژبې ته یې کړي، کلتور ته یې کړي، افغانیت ته یې کړي دي. د پی ټي ایم هره غونډه دوی نشره کړې ده له پیله تر اوسه پورې. هلته چې په تورخم باندې په ګوشته کې دغه د زه چې شاید یم، موږ دقه په دقه ریپورټ ورکړی. په هغه وخت کې لطیف احساس د ننګرهار خبریالو ټاپ ترین خبریال ثابت شوی دی. په کندوز کې چې کومې جګړې سوي دي، په همغلته د ساحل په نامه زموږ خبریالو دقه په دقه دی، مګر هېڅ چا نه دي ویل چې نشرات مه کوه. زه باور لرم چې نه نیوز منیجر ته ویلي، نه سیاسي برخې ته ویلي، او نه یې پروګرامینګ برخې ته ویلي. دا چې دوی اوس ګټه نه ده اخیستې، دا خو د دوی خپله ګناه ده. نو هغه مشران باید کښېني، یو خبرې ته یې واخلي او باید تګلاره ورکړي او دا فعال سي. په ټوله کې به زه ووایم چې د باندې خواشیني یو او ژر تر ژره باید د شمشاد نشرات بیرته فعال سي.